السلام علیکم د کریک مور یوټیوب چینل درنو مینوالو نن مو درته د افغان لوبډلې کلیدي لوبغاړی اصغر افغان پیژندلی دی. د اصغر افغان بشپړ نوم محمد اصغر افغان دی چې په کال 1988 د افغانستان په مرکز کابل کې زیږیدلی. اصغر افغان هلاستی میډل آردر توپ وهونکی دی. اصغر افغان د لومړي ځل لپاره د افغان 18 کلنې لوبډلې سره په 2004 کال کې یوځای شو. هلته له لوبېدو وروسته اصغر افغان په 2008 او 2009 کال کې د ملي لوبډلې لپاره د نړیوال کرکټ لیګ په 3م، 4م او 5م ډیویژن کې ولوبېد. افغان د 2009 کال کرکټ نړیوال جام ته له لارموندنې په لوبو کې د افغانستان لپاره خپله لومړۍ لیسټۍ لوبه د برماډو پر خلاف ترسره کړه او له هغې وروسته نوموړي د افغانستان لپاره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه د 2009 کال د اپریل میاشتې په 19مه نیټه د سکاټلند هیواد خلاف ترسره کړه. له یو ورځنیو لوبو وروسته اصغر افغان خپله لومړۍ شلوریزه لوبه په 2010 کال کې د ایرلند خلاف ترسره کړه. د 2010 کال په اپریل میاشت کې اصغر افغان د نړیوال شلوریزه جام لپاره په افغان لوبډله کې شامل شو. په 2014 کال کې اصغر افغان د لومړي ځل لپاره لومړۍ درجه هیواد بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سمیع الله شینواري او اصغر افغان په ګډه سره د 144 منډو ملګرتیا ترسره کړې وه. د 2019 کال په اپریل میاشت کې هغه د نړیوال جام لپاره په غوره شوې 15 کسیزه لوبډله کې شامل و. د اصغر افغان د یو ورځنیو لوبو د لباس شمیره 44 ده. دا چې اصغر افغان له ملي لوبډلې سره له پیل څخه پاتې شوی ډیری لوبو او جامونو کې د افغانستان استازیتوب